سلامونه او نیکي هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نوي پیښو نه ځان خبر کړئ. د ارزګان د هراود ولسوالي بازار وسلوالو طالبانو نیولی دی. په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازي حاجي قدرت الله رحیمي او د هراود ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوال طالبانو د ارزګان د هراود ولسوالي بازار نیولی دی. حاجي قدرت الله رحیمي وایي د ولسوالي مرکز او د اردو د کمپ ترمنځ سیمه یي وسلوالو طالبانو نیولې ده او هلته یې پر معیشت او امنیتي سرتېریو جګړه پیل کړې ده. وضعیت خو داسې دی چې طالبان بازار ته رسېدلي او یوازې ولسوالي او امنیه قومنداني پاتې چې هغه هم محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ارزګان د ولي ویان احمد شاه ساحل خبر ورکړ چې یادې ولسوالۍ ته یې تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. خو دا ولسي جرګې یاد غړي وایي تازه دمې سرتېري هلته د ملي اردو په یو کمپ کې معیشت دي او جګړه نه کوي. حاجي قدرت الله رحیمي وایي د ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او که پاملرنه ورته ونشي یا د ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس لاندې لویږي. کومنډو یې پرون لیدلي خو هغه د اردو په یو کمپ کې ډېرې شوي دي. هلته شبکې هم کار نه کوي. موږ کوشش کوو چې له امنیتي چارواکو سره وګورو. د ارزګان د ولي ویان احمد شاه ساحل بیا دغه ډول څرګندونې ردوي چې د یادې ولسوالۍ بازار د وسلوالو طالبانو نیولی وي. نوموړی وایي چې د ولسوالۍ د وضعیت د کابو کولو لپاره تېره ورځ تازه دمې سرتېري ورسېدلي دي. نه ولسوالي او قومندانیان د طالبانو لاسته نه دي ولوېدلي. د ولسي جرګې وکیل په کابل کې دی او له هر چا څخه یې معلومات کړي دي. له ځان نه یې ویلي دي. همدا اوس مې ولسوال سره خبرې وشوې نو قومندان او نه هم ولسوالي د طالبانو لاسته لوېدلې ده. منو طالبانو بریدونه کړي دي او د دې لپاره موږ ته تازه دمې سرتېري لېږلي خو د بازار شاوخوا طالبان رانږدې شوي دي خو ځواکونه هڅه کوي چې د هغوی پر شا وتمبوي. د ارزګان د هراود ولسوالي د ارزګان یوه له بې امنه ولسوالۍ څخه شمیرل کېږي خو په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت یې د اندېښنې وړ ګڼل کېږي. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.